बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। په خوب کې د اسپی لیدو تعبیر یعنی په خوب کې د ګوړې لیدو تعبیر څه ده؟ ظاهره خبره ده په خوب کې ګوړه لیدو د دې بیا مختلف صورتونو کې دي شي، مختلف صورتونو د مختلف حالتونو په وجه باندې بیا د دې تعبیر مختلف کې دي شي. اوس مثال طور پر په خوب کې ګوړه لیدو مطلقاً یا په ګوړه باندې سواری کول یا دغه شانتي په بربنده ګوړه باندې سواری کول یا دغه شانتي د ګوړې سره جګړه کول یا د دین علاوه په هوا کې په ګوړه باندې سواری کول، دا مختلف حالتونه دي. نو د دې مختلف حالتونو په وجه باندې بیا د دې تعبیر مختلف وي. بهرحال راځو تعبیر طرف ته. په خوب کې مطلقاً ګوړه لیدو دا عزت، مقام، مرتبه او د بزرګي ملاویدو علامت ده. دغه شانتي کې چې یو کس په خوب کې ویني چې هغه په عربي ګوړه باندې سوار دی، نو دا عزت، مقام او مرتبه ملاویدو علامت ده. او کچری دی ویني چې په عربي ګوړه نه دی سوار، عام ګوړه ده، نو دا هم د بزرګي، د عزت او مقام مرتبه ملاویدو علامت ده، لیکن د عربي ګوړې په مقابله کې کم. دغه شانتي کې چری دی په خوب کې ویني چې ګوړه د سره جګړه کې دا ګوړه په د باندې غالب راغلی ده، نو دا د دې علامت ته د ګناه د معصیت علامت ته، یعنی دا سې کس نه پکار ده چې ظاهره خبره ده د ګناه هم علامت ته او په مصیبت کې د مبتلا کېدو علامت ته. نو دې کس لا پکار ده چې توبه استغفار هم کی او صدقه او خیرات هم کی، رجوع الی الله هم کی او صدقه او خیرات هم کی. دغه شان ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس په بربند غوړه باندې سواری کوي نو دا د معصیت او د ګناه کې د مبتلا کېدو علامت ده. دغه شانتي کې چې یو کس په بربند غوړه باندې سواری کوي لیکن دا غوړه د مطیع فرمانبردار ده، نو دا د بزرګي علامت دی او دغه شانتي د نفي او د مقام او د عزت ملاویدو علامت دی. دغه شانتي کې چې یو کس په خوب کې ویني چې د په ګوړه باندې سوار دی او دا ګوړه په عبارت نه پاس ولاړه ده یا دغه شانتي په دیوار نه پاس ولاړه ده، نو دا د مصیبت، د معصیت او د ګناه کې د مبتلا کېدو علامت دی. دغه شانتي چې یو کس په خوب کې ویني چې د په ګوړه باندې سوار دی، دا ګوړه په هوا کې ده یا په دې ګوړه پورې باقاعده سانګونه لګېدلي، څنګه چې عام د چکم پرندي وي هغه پورې چې کوم دي سانګونه لګېدلي وي، دغه شان دي چې په دغه ګوړه پورې سانګونه لګېدلي یا سانګونه پینې وي اسی په هوا کې وي، نو دا د دې علامت چې دا کس په سفر کې او د دین او د دنیا چې کوم عزت او بزرګي او مرتبه ده دا به هغه ته ملاويږي. بهرحال په خوب کې د ګوړې په حواله سره چې کوم تعبیراتو هغه تاسو مخې ته ما بیان کړو. امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.